د افغان ځواکونو لخوا طالبانو ته ډیر بد خبر. د افغان ځواکونو تازه قطعه جوړیږي. دا چې د دې قطعې تازه دنده به سوي اسدالله خالدي په دې اړه څه ویلي دي دلته یې له موږ سره ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ملي دفاع وزارت نوماند اسدالله خالد وایي تر راتلونکي کال به د دغه وزارت په چوکاټ کې د رینجر په نوم پر بیلابیلو وسایلو سنبال او تجهیزاتو شوی ځواک رامنځته شي. نوموړي چې نن په ولسي جرګه کې د باور رای اخیستنې په موخه خپله تګلاره وړاندې کوله، وویل تر راتلونکي کال پورې به د قلي اردوګانو په اډانه کې د رینجر په نوم نوی ځواک رامنځته او تر سختې روزنې وروسته به د خورا پیچلو عملیاتو ترسره کولو وړتیا ولري. خالد د افغان ځواکونو موجوده پیاوړتیا ته په اشارې سره زیاتوي چې افغان ځواکونه په دې وروستیو کې 9 ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه نیولې او په خبره که په قطر کې د روانو خبرو محدودیت نه وای نوري ولسوالۍ هم نیول کېدای شوای. اسدالله خالد په دې اړه وایي په تیرو وختونو کې ثابته شوي چې افغانستان ملي اردو بشپړه خپلواکه ده او دا خپلواکي په تیر کې ثابته کړې ده. نوموړي ولسي جرګې ته د خپلو راتلونکو پلانونو د واضح کولو په دوام سره دا هم وویل چې ملي اردو د جګړې ترڅنګ په ډیرو نورو برخو کې هم د افغان ولس لاسنیوی کړی دی چې په خبره یې ښې بیلګې په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته ده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.